چې لیوني سول تورتمنه وړانګه وځلېده چې لیوني سول تورتمنه وړانګه وځلېدل پر ارمان وسول ګزارونه وړانګه وځلېدل او پر زړونو برید و د بلا خو سوه بلا وارخطا پر زړونو برید و د بلا خو سوه بلا وارخطا بل سول د اوښکو څراغونه وړانګه وځلېده بل سول د اوښکو څراغونه وړانګه وځلېده یو ځل بیا کلابلا ته ځو د ذوالقرنین پاچا څخه وروسته د ده د ښکلو شعرونو او حماسي او پارونکو شعرونو څخه وروسته ضلع کلابلا ته ځو او په ضلع کلابلا کې زموږ یو ډېر تکړه ملګری بیخي د نن پر هر ډګر کلک ولاړ ملګری او د ضلع کلابلا د کور کمیټې غړی زموږ ډېر سپېڅلی دروند ملګری محمد اویس ابدال صاحب ته په ډېر احترام بلنه ورکوو چې راسي خپله وینا د برخوالو سره شریکه کړي ډېر دروند محمد اویس ابدال صاحب محترم ته راسه ابدال صاحب څه خبره وه د چمن په مسایل نه راسه لږ وخت ډېر دی قیوم عثمان خیر صاحب ته بلنه ورکوو چې راسي نو د قیوم عثمان خیر صاحب څخه وروسته زموږ د نیمې نړۍ البته د پښتنې نړۍ ښایست او د ملتپال سیاست بیا په ښځینه طبقه کې زموږ ویاړلې اغلې وړانګې لوڼۍ ته بلنه ورکوم خو تر هغه وړاندې دې ته البته یو چا شعر لیکلی دی نو هغه شعر زه درست دې ویاړلې خور ته ډالۍ کوم تر هغه وروسته بیا وړاندې راولاړم هغه شعر داسې دی چې ستا په سترګو کې خفګان ښکارېږي وړانګې ستا په سترګو کې خفګان ښکارېږي وړانګې د ارمان پکې ارمان ښکارېږي وړانګې ستا په سترګو کې خفګان ښکارېږي وړانګې د ارمان پکې ارمان ښکارېږي وړانګې سرې لمبې د ازادۍ ورپکې وینم سرې لمبې د ازادۍ ورپکې وینم پکې لوی افغانستان ښکارېږي وړانګې او د زمرۍ په شان کتل کوي قربان سم د زمرۍ په شان کتل کوي قربان سم نن غیرت پکې روښان ښکارېږي وړانګې ستا په سترګو کې خفګان ښکارېږي وړانګې د ارمان پکې ارمان ښکارېږي وړانګې او ته د دې زمان سپېڅلې ملالۍ یې ته د دې زمان سپېڅلې ملالۍ یې ستا وجود کې کلک ایمان ښکارېږي وړانګې ته د دې زمان سپېڅلې ملالۍ یې ستا وجود کې کلک ایمان ښکارېږي وړانګې ځه پر مخ ځه لښکرونه درپسې دي ځه پر مخ ځه لښکرونه درپسې دي ستا په څنګ کې افغانان ښکارېږي وړانګې او لر و بر پښتانه یو که پر شا نسي لر و بر پښتانه یو که پر شا نسي پر شا تګ کې دي تاوان ښکارېږي وړانګې او ټول تورمخي پنجابیان دې وارخطا کړل ټول تورمخي پنجابیان دې وارخطا کړل په کتو کې دې توپان ښکارېږي ټول تورمخي پنجابیان دې وارخطا کړل په کتو کې دې توپان ښکارېږي وړانګې او لیکوالان ستا په صفت کله مړېږي لیکوالان ستا په صفت کله مړېږي لیکوالان ستا په صفت کله مړېږي مینهوال د شاعران ښکارېږي وړانګې او ستا له سترګو امید اخلي الهامونه ستا له سترګو امید اخلي امیدونه الهامونه ټول ولس ته قهرمان ښکارېږي وړانګې ستا په سترګو کې خفګان ښکارېږي وړانګې د ارمان پکې ارمان ښکارېږي وړانګې
درنې ویاړلي پتمنې د ملتپال سیاست البته د پی ټي ایم د ډګر یوې ډېرې ځلانده څېرې وړانګې لوڼۍ کور ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې دا د خپل البته خیالاتو زرینو خیالاتو اظهار وکړي او خپله وینا پر برخوالو پر خپلو وروڼو پر خپلو سفرونو کې خلاصي وي ملګرو د ټولو ګډونوالو ځوانانو ستاسو ټولو په اجازه پی ټي ایم چې له څه وخته راټول شوی دی او تر اوسه روان دی د پی ټي ایم شروع بیا تر لا اوسه پورې چې موږ کوم کار راکړی دی داسې ډېرې غونډې شوي دي داسې ډېرې جلسې او جلوسونه او داسې ناستې سیمینارونه شوي دي نن په دې ناسته کې څه نوې خبره دا ده چې موږ د دې پرتمینو غونډې صدارت دی داسې چا په غاړه دی چې هغه وکیل د وکیلانو لپاره دی او دا زه په دې شي باندې نن غونډه په دې باندې ډېره ناولاده او خوندوره ده چې صدارتي کرسۍ چې کومه ده هغه موږ د یو بلې برادرۍ کس ته ورکړې ده په کار هم داسې دی روشنفکره کمپرسته خلک چې کوم دي هغه په کار دی چې خپلې غونډې خپلې ناستې خپله بیانیه چې کومه ده هغه له وخت سره روانې دي او د دوی ناستې دوی ته ژغا چې کومې موقعې دي دوی چې د ژغا کومې موقعې خلکو ته ځوانانو ته ورکوي نو دا په کار دی چې د وخت سره په هره ناسته کې دا بدل خلک راځي نوي ځوانان راځي نوو ځوانانو ته دلته په سټیج باندې د ژغا موقع ورکوي موږ چې دلته کوم ناست خلک یو تقریبا هغه ټول یو چې هر ځای په هر سټیج باندې راځو درو تقریر کوو بیا ځو اوس مسله دا ده چې په کار دی چې موږ دا ځوانان واورو نوي خلک موږ واورو نوي نظریې واورو نوي فکرونو سره موږ شناخته شو موږ دوی واورو چې دوی څه ویل غواړي دوی سره کومې فکرونه دي دوی سره کومه تګلاره ده موږ چې دلته په سټیج درو زموږ هغه خبره ده یو وخت چې خبره وشوه پښتانه یو په خپله خبره باندې ولاړ خلک یو چې خبره مو وکړه تر اخرې پورې مو هغه خبره ده اوس موږ دلته په پی ټي ایم کې دا سفر راشروع کړی دی دا زموږ بیانیه دا ده چې موږ په دې وطن کې زموږ په خاوره باندې د دې استعمارګر پاچاهي نه منو موږ په دې خپله خاوره خودمختیاري غواړو موږ د دې حکومت نه منو موږ په ښکاره وایو چې زما په وطن چې څومره هم ناورین راغلی دي زما په وطن چې څومره هم ناخوالې راغلي دي دا ټول د دې خلکو له وجې دي او موږ یې په قاعده نه واخلو چې دا هر څه د شر چې کوم راغلی دی ده نو دا موږ ویلي دي او دا چې موږ هره ورځ راځو که په ورځ کې درې ناستې کوو که په کال کې ناسته کوو که په میاشت کې ناسته کوو که په ورځ کې کوو نو دا خبره موږ پر دې خبره ولاړ یو دا هغه خبره ده موږ یې کوو او اوس هغه خبره ده دا نور ځوانان چې کله موږ سټیج ته راولو دا لرې خلک چې موږ سټیج ته راوړو هغه موږ سره نوي
د ځوانانو فکر دلته ډېر ضروري دی، د پیغلو فکر دلته ډېر ضروري دی چې موږ نوي خلک دلته راوړو، نوي خلک واورو، د نوي خلکو سوچونه او فکرونه له موږ سره دوی شریک کړي، موږ یې واورو. هر څوک له ځان سره لکه هر چا خپله نظریه وي، هر څوک د وطن و حالاتو نه په خپله نظریه باندې ګوري او موږ چې تر څو دا ټول خلک اورېدلي نه وي، موږ د دې خلکو فکرونه دې خلکو له موږ سره خپل فکرونه نه شي شریکولی، تر هغه پورې موږ د نکاح او ځانونه نه شو رسولی. موږ ته په دې اوسني حالاتو کې سیاست کول دي، کامل سیاست کول دي. موږ په مابین کې چې کوم اختلافات دي، موږ ذاتیات کوم رامخته کړي دي، اوس حالات داسې دي چې موږ به دا هر څه تر شا غورځوو او اوس به خالي د کامل خپلواکۍ خبرې کوو، د کامل مبارزې خبره به کوو چې کله موږ خپل کار راجوړ کړو، چې موږ کله خودبختیاره شو، خپلواکه شو، په هغه شي خپل اختیار واخلو، د خپل ځان د خپل مابین ساتلو بیا کوو، بیا به په خپل وطن کې په بااختیار کوو، موږ زموږ جرګه به بااختیار وي، موږ به سره کښېنو، موږ به خپله سره جرګه کوو، د ذاتي اختلافات به بیا موږ په خپلو جرګو کې سره حل کوو. اوس موږ ته پکار دا دی چې موږ چې کومه لاره خپله کړې ده پر هغه باندې مضبوط ولرو او دا ذاتي مفادات او دا ذاتیات چې کوم دی هغه موږ له شا وغورځوو. دا زموږ د پرمختګ، زموږ د خپلواکۍ په دې مزاحمتي تحریک کې چې کوم موږ روان یو، دا ډېر ضروري دی چې موږ دا کار وکړو. که موږ دا کار ونه کړو، موږ ته دا لاره ډېره ګرانه ده. موږ ته په یاد کې راوتلي یو، هر چا ستا په خوله کې راخیستی دی، دا تا ته چې دښمن راځي، دښمن چې درته لري، بیا تا ته دا نه ګوري چې تا په خپل ژوند کې څومره اختلافات دي، ته څوک مني، ته څوک نه مني. هغه تا هم جیب راوړي، تا وژني، په تا باندې تشدد کوي، تا سره هر رنګه ظلم کوي. که ته ودوی ته لاس واړوې چې زه ستا وفادار یم، هغه به تا هغه خپل وفادار راڅخه راځي. نو موږ ته د دوی وفاداري راته کول پکار او خپل منځني اختلافات چې کوم دي دا موږ ته لرې کول پکار دي. اوس مرتوب مجلسو کې چې یو زنداني وګړی نه دی راغوښتی، نو دا خو زما نه دی خیال هسې به یو دغی غلطي وي او که دا څه په هغه باندې شوي وي، نو دا ډېر کم کار شوی دی. زندان دی، ټول تېر کړی دی، د جیب د تلف داسې اسانه خبره نه ده دا. که څه هم موږ دا منټلي په دې شي ته تیار یو چې وهل، ټکول، جیل، مرګ دا د تحریکونو د مزاحمتي تحریکونو حصه وي. موږ په وخته تحریکونه ویلي دي، لیدلي مو دي. پاچا خان تحریک نه دومره موږ وخت نه رسوی چې په هغه کې چې کوم مرګونه سوي دي، کوم شهادتونه سوي دي، کوم زندانونه پر خلکو باندې تېر سوي دي، کوم تکلیفونه دي، هغه موږ که څه هم لیدلي نه دي، خو ډېر نږدې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه دا کیسې موږ کوي. دا ډېر د نږدې تاریخ دی چې لیکل سوی دی. د پیلچیانو هم د هغو تاریخونو تسلسل دی، په دې کې به هم دا هر څه وي. موږ به هر څه په ځان تېروو د دې کار د دې ولس لپاره. دا ټول زنداني وګړي ناست دي، له جېلو راخلاصوي دي، په دې باندې تکلیفونه تېر شوي دي. ذبیح الله تقریبا په دې چې څومره هم زنداني وګړي دي، دی تر ټولو کار وکړه دی. د 12 طالب علم و، هغه یې هم جوړوي، د هغه سبق یې هم خراب کړی، په دغه کې خدای بیا هم په خپل ځای باندې ولاړ، ښه په خپله نظریه، په خپل خبره باندې کلک ولاړ دی. او داسې مشر د ملا بهرام صاحب، هغه بیا تقریبا چې څومره یې ولیکي په سوهیلي پښتونخوا کې دی، تر ټولو مشر دی. نو هغه دښمن به دا نه ګوري چې ته کمونه یې، ته سپین ږیری یې، ته ځوان یې، ته کمه جذبه لرې، ته زیاته جذبه لرې. هغه په هر کس پسې دی، د هر کس حوصله راکموي. خو دلته چې موږ د کاملې مبارزې د خپلواکۍ مجلس اخیستی دی، نو بیا څوک هم پر شا نه ځي. موږ به دا کاملې مبارزه، موږ به دا خپله لاره چې ده موږ داسې مضبوطه ساتو.
زما په نقصان دی څوک زما په فایده نو چې دښمن تا په هر رنګه ځای کې پېژني ستا په هر رنګه حالات کې پېژني او تا په هر رنګه حالات راباسي او تارګېټ کوي نو پکار دی چې موږ نور منظم اوسو او دا خپله لاره چې کومه ده دا نور هم مضبوطه کړو المزید حدود چې کوم دی 8 میاشتې په ژبې کې تېرې کړي دا څه کوچنۍ خبره نه ده اسانه خبره نه ده خو که خبرې چې د قانون پالیسي راسي یا به دا هر څه په ځان تېروو مصطفی پښتین چې کوم دی دا هم د وزیرستان دی د لوی مېلمانه راغلي دي دوی هم تکلیفونه پر ځان وړي دي او موږ د دوی ستاینه کوو خوشحاله یو چې داسې تکړه خلک په تحریک کې لرو او تحریکونو ته د داسې د لویو حوصلو خلکو ضرورت دی چې چا دومره څومره لویې حوصلې دي هغومره تحریکونه چې دي په مخ ځي لکه زه به هم ډېر وخت نه اخلم د ملګري راغلي دي مېلمانه دي له لرې ځایه راغلي دي دوی موږ ته خپلې خبرې کوي په زندان کې مردود باندې څرنګه تکلیفونه تېرېږي هغه به راسره شریکوي او بیا هسې ما ته هر چا راغلي ژوندي ژوند ورسره ولاړ شئ بیا چې یو وخت بیا به ډېر ناولاد نه یاست له دې سره نو دوی به موږ ته خپلې خبرې کوي ستاسو یو جهان مننه او د دې غونډو راجوړونکو حالات افرین کوي چې داسې اکټیویټیانې کوي داسې خلک راټولوي داسې بحثونه کوي داسې مجلسونه کوي داسې ځوانان موټیویټ کوي داسې ځوانانو ته نورې هیلې نورې امیدونه ورکوي مننه